بسم الله الرحمن الرحیم. نن به د پیراسټامول په ډوز باندې خبره وکړو. پای کې انفیوژن، اورل او انټرامسکولر درې وانه راځي. دا هر یو جدا جدا خپل ډوز دی. دا وزن مطابق ماشومان ته دوايي ورکول پکار دي، ځکه چې که دا د وزن مطابق ورنه کړی شي نو پیراسټامول سپیشلی دا انې ته نقصان رسوي چې اوور ډوز شي، یعنې چې زیات شي دا خوراک. نو ځکه موږ دا د وزن مطابق ورکوو او د دې تاسو ته جدا ډوز ښیم. د هر یو خپل جدا جدا ډوز دی. علاوه به د انفیوژن خبرو وکړو چې انفیوژن څه ډوز دی. د انفیوژن کوم ډوز چې دی هغه په 100 ml کې 1 ګرام راځي، یا دا 1000 ملي ګرام برابر دی. 1 ګرام د 1000 ملي ګرام برابر دی. دا موږ دغه ته کنورټ کوو لکه چې تاسو ته اسانتیا وي. او د دې ډوز چې دی هغه 10 ملي ګرام پر کیلوګرام پر ډوز دی. اوس دا ماشوم وزن چې دی هغه 10 کیلو دی، 10 کیلوګرام وزن دی. او د دې ډوز چې 10 ملي ګرام پر کیلوګرام پر ډوز دی. نو 10 له به په دې 10 کې ضرب ورکړو موږ، 10 ضرب 10 equal to 100 ملي ګرام. دغه ماشوم ته به موږ 100 ملي ګرام ورکوو ډوز. نو چې په 100 ml کې 1000 ملي ګرام برابر دی، نو 100 ملي ګرام به برابر شي د 10 ml، یا 10 ml equal to 100 ملي ګرام. 10 ml 10 کیلو ماشوم ته موږ 10 ml چې ورکړو نو دغه ډوز به پوره شي. 10 ml سهار، 10 ml غرمه او 10 ml ماښام، یا 1 ml پر کیجي پر ډوز. داسې هم کولی شئ. دا به تاسو ته زیات اسان وي، ځکه چې د ماشوم څونه چې وزن وي بس هغه ml ورکول غواړي. لکه اوس د ماشوم دلته 10 کیلو نو موږ 10 ml دلته ورکوو. اوس د ماشوم وزن دی 15 کیلو نو تاسو به 15 ml ورکوئ. بیا د هغې راځي 15 ml. بس چې څونه د ماشوم وزن دی دومره به هغه ته ml یا cc ورکوئ. دا تاسو ته اسان کېږي. دا خو د انفیوژن ډوز. اوس راځو د انټرامسکولر ډوز وایو. د دې ډوز دی 6 ملي ګرام پر کیلوګرام پر ډوز. دغه شان د دغه ماشوم 10 کیلو والا ماشوم واخلو نو 10 له په 6 کې ضرب ورکړئ، د دې نه به راشي 60. او د دې په 1 وایل کې 2 ml وایل دی او په دې کې راځي 300 ملي ګرام. دغه شان د هغې فارموله به بیا راوباسئ او د هغه 60 ملي ګرام به هغه ته ورکړئ. د هغې کلکولیشن به بیا وکړئ. دا اوس اورل پسې راځو چې د اورل څه ډوز دی. د اورل پیراسټامول ډوز چې دی 10 نه واخله د 15 ملي ګرام پر کیلوګرام پر ډوزه پورې. او دا د شپږ نه واخله د 8 غنټې وقفو سره دا ورکولی شي. 6 to 8 hourly. اوس د ماشوم وزن چې دی هغه 10 کیلو دی نو دا 10 نه واخله د 15 ملي ګرام پورې ورکولی کېږي. د دې په منځ کې به مو واخلو، نه به 10 اخلو نه 15 نو 12 به واخلو. نو 10 له په 12 کې ضرب ورکړئ، دې نه به راشي 120 ملي ګرام. او د پیراسټامول یا د کیلپول په 5 ml کې 120 ملي ګرام.
دا پکې شامل دي. او 5 ml د 1 ټي سپ برابر دی. 1 ټي سپ یعنی ټي سپون فل صحیح ده. دا د 120 برابر دی. 120 ملي ګرام برابر دی. د دې نه 120 راتلو نو بس دا هغه فکس ډوز شو. دا 1 ټي سپ یا 5 ml به دغه ماشوم ته ورکوو هر 6 غنټې بعد یا 8 غنټې بعد، نو دغه ډوز به د دوی برابر شي.